السلام. زه دلته مخې ته راغلی یم، دلته یو کس دی هغه مخکې ډېر مالدار او اوس یې غریب شوی دی. نو د دې شاته څه وجه ده؟ د دې شاته فقیري دی. جی بس دا خو دلته یو غریب سړی و که نه، اوس بیا مخکې نوکر و، اوس بیا تنها منښاوې مغی شته او ځمکې جایداد یې مو خو لکه بیا چونکې څه قرض مرض پرې رالو نو بیا په یې تنخوا ګزاره هم نه کېده او څه شامپټې موټې وغیرې هم خرڅ کړی و، بس خو قرض پرې ډېر زیات و که نه. نو اوس خو عمران خان حکومت ته تا ته ښه پته ده چې په دې تنخوا باندې چا کار نه کېږي، په 10,000 په 12,000 باندې به چا څه کار وکړي او د هغې غریب 2,000 که 10,000 روپۍ تنخوا ده، بس په یې باندې اوس ګزاره نه کېږي. نو قرض کې ګیر دی نو به ډېر زیات پریشانه دی. ایوه کوم ځای کې مېلو شي؟ هغه به داسې لاړ شي د مخکې ځای کې به ناست دي هلته، بس خدای د هغه مول شي یاره. ټیک ده، وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فقیري ستاسو نوم ده؟ او جی فقیري زما نوم. جی تاسو د عمرا خانان وې موږ د کلي باندې تپوس وکړو. جی دې ډېرې ځمکې وې جایدادونه هر څه یې وو. بالکل. نو تاسو باندې هم څه حالات اوس راغله، نو دې څه وجه ده؟ د دې وجه داسې چې ګوره زما 10,000 روپۍ تنخوا وه، په هغه 10,000 روپو کې ما 10,000 کاره کولو. نن داسې حالات را باندې راغلی چې په هغې کې زر کار هم نه پوره کېږي. نو غوړي ګران دي، اوړه ګران دي، په 1,200 روپو د اوړو بوجۍ ده. نو هر یو شی راته ګران کړي دي. پاس را باندې لاکډاون نه و، بلا وخت باندې لاکډاون و، سکولونه بند و، مدرسې بند وي. دي دغه باندې دوکانونه دي نه بند دي، دي بس زور ولګي سکولونه بند کړي، مدرسې بند کړي. بس دا تاسو د حکومت نه څه مطالبه ده؟ بس زما ته دا مطالبه ده چې یو پري ویزه رالیږي، یو ټکټ رالیږي، به نیغ سعودي ته ځم. نو د خوښه نه چې وزیر اعظم ټاکي؟ دا خو د ډېره ښه خبره وکړه ګاونډي چې وزیر اعظم زه شم، دا پاکستان به لږ ښه شي.